یوه ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په یو غزوه کې تللي دي، نو دا صحابه کرام سره نري شوله، یو دلته در درخت لاندې بیده، بل هلته په شوک کې بیده، بل هلته بیده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم در یو درخت لاندې بیده سو، توره پر درخته باندې راوځړه. نو دا کومې علاقې نه چې کلي ول دا آس پاس علاقه د دشمنانو وله. نو هغه دشمنان کې یو رالی پټ پټ چې وایي کتل نبي علیه السلام بیده دی، نو بیا هغه توره راواستله، نبي علیه السلام باندې غږ وکړي راپورته کړي، او دا یې ورته وویله چې نن به تا زما څه څوک بچاوي، ځکه ته یوازې زما په لاس کې توره ده، ستا سره هېڅ شی نشته. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل چې الله. هغه بیا ورته وویله چې څوک به دې بچاوي، ده ورته چې الله. نو مفسرین لیکي وایي جبرائیل علیه السلام رالی، دا کافر یې په دا ځګر کې وویل، د ده څه توره یې لاس وله. توره چې یې لاس وله، نبي علیه السلام راپورته کړه، و ده ته وویل چې تا به اوس څوک بچاوي، زه خو یم الله د څه بچ کړم، تا به څوک بچاوي. د ده سره نو څه جواب، بس صرف دا ورته چې ستا اخلاق مل داسې څه خو نشته، الله خو دوی مني نه. خو نبي علیه الصلاة وسلام هغه پرېښو، هغه ته چې بس دا اوسئ، پښې وبس، پښې وبس. او هغه د نبي علیه الصلاة وسلام چې دې اخلاق ته وکتل، او بیا ایمان راوړ. خبره مې سر خلاص. یو بله واقعه ده چې کعب بن اشرف چې دا د یهودیانو سردار و، دې نبي علیه الصلاة وسلام ته داسې جوړه کړې وله، او چې ده ته مېلمستیا وکړي، دی راوغواړي او بیا دی شهید کړي. نو نبي علیه الصلاة وسلام ته الله جل جلاله پر وخت باندې اطلاع ورکړه چې دوی دا مشوره درته کړې ده، ورځه مه، نو الله ځینې بچ کړو. نو اوس د نبي علیه الصلاة وسلام بچ کېدل، دا د انسانیت بچ کېدلو، دا د دین او د اسلام بچ کېدلو. نو ځکه الله جل جلاله عام خاص ټولو ته وایي، ما او تا ته هم وایي، بل ته هم وایي، بل ته هم وایي، نه دی صحابه کرام ته هم وایي چې تی دغه نعمت در په یاد کړي چې الله جل جلاله تی د دغه قوم څخه خلاص کړ. هسې نو دا واقعات خو ډېرې دي چې صحابه کرام لږ کسانو د دومره مشرکانو د دومره کافرانو څخه الله بچ کړله، اخره پر ټول عرب باندې د دوی حکومت